کله کله باید تنها هم سو، نه د دې دپاره چې خدای نخواستې موږ خلک پرېږدو، بلکې د دې دپاره چې موږ ځان وپېژنو. موږ باید ځان ته وخت ورکړو، ځکه که ځان ته وخت ورنه کړو د ځان ښېګڼې، د ځان بدوي، د ځان مشکلات، د ځان هغه قوت او ضعف نه شو پېژندلی. ځکه موږ همیشه په اجتماع کې د نورو خلکو وینو، د نورو خلکو اورو، نو بنان کله کله باید تنها هم سو، نه د دې دپاره چې خدای نخواستې موږ خلک پرېږدو، بلکې د دې دپاره چې موږ ځان وپېژنو او د ځان هغه کومې نیکي او بدي مشکلات، ستونزې، بعضې کوالټیانې چې دي که نه، قوت او ضعف، دا وپېژنو. د ځان ښه خویونه، د ځان بد خویونه وپېژنو. څومره اساس یو، څومره صبر کوونکي یو او څومره بې صبره یو، څومره ناتوانه یو، څومره مشکلات لرو. کوم ملګري په موږ ملامت دي، په چا موږ ملامت یو، محاسبه وکړو چا نه چې خفه یو. څه باید وکړم چې خوشحاله یې کړم، څه باید وکړم چې دغه اړیکه پرېکړه نه شي، څه باید وکړم چې مخکې لاړ شو. نو دغه هغه څه دي چې موږ باید کله ناکله په میاشت کې، په هفته کې، حتی په ورځ کې، په کال کې باید موږ ځان ته وخت ورکړو. البته تنها سوچ وکړو، فکر وکړو د ځان په مشکلاتو باندې، د ځان په ستونزو باندې. زه دا وایم همیشه چې موږ بلا ډېرې اډیاګانې لرو په خپله دنیا کې له خپل ځان سره. د دې ټولو تطبیق ډېر سخت ده چې سړی وار له واره کوي، او موږ ډېر زر نتیجه ګرا یو چې د یو شي نتیجه باید ډېر زر آنن وګورو. یعنې ټول انسانان دا خاصیت لري، لیکن یوازنی شی چې دا هغه صبر، تحمل او وخت ورکول دي. نو بنا دغه ځان چې څومره موږ له بل چا تقاضا لرو، د ښېګڼې، د نیکي، د احترام، د بښنې، موږ څومره په هغه لیول کې یو چې له نورو یې تقاضا لرو. دغه ترغو موږ ته نه معلومیږي تر څو چې تنها پاته نه شو. دغه موږ ته ترغو نه معلومیږي تر څو چې موږ ځان ته وخت ورنکړو او تنها پاته شو. موږ په نورو ویډیوګانو کې تاسو د ملګرتوب او د ملګرتیا په اړه باندې ډېرې خبرې وکړې، چې یعنې که موږ په دې کتاب هم ولیکو کمې دي، په خاطر د دې چې ژوند ډېره لویه فلسفه ده، او په ژوند کې چې دا کوم کړنې را کړنې کېږي دغه هغه څه دي، یعنې دا له یو کتاب نه ډېرې سوا دي، په دې کتابونه نیول کېږي. خو په دې خاطر چې موږ تاسو یو بل ته فقط تذکر د مسلمان، د یو انسان، د یو ملګري په توګه ورکړی وي، هغه دا ده چې لیک به یو بل ته نقلونه ورکوو. تاسې به ما ته وایاست، کمنټس کې لیکئ، داسې را سره راځئ، زه به تاسو ته وایم. د یو بل هغه توانایي به په کار اچو چې موږ یې په فعل حال کې لرو. نو بنان ژوند ته په نه سترګه کتل فکر کوم دا به ډېره بې انصافي وي. ملګري ته په نه سترګه کتل دا به ډېره بې انصافي وي. مور و پلار ته، کورنۍ ته، ټولو ته، هر څه تنها په ځان کې کله کله نه وي. نو دغه هغه وخت د ځان مشکلات ته خپله محاسبه کېږي چې کله موږ ځان ته وخت ورکړو، کله موږ خپلې اندېښنې له خپل ځان سره شریکې کړو. بعضې وخت تاسې ګورئ بعضې خلک ډېر حساس وي، خبره ورته وکړې ډېر زر خفه شي، ډېر زر زړه مات شي، او بالعکس بد خوشحاله کېږي داسې زر چې زه خپل هم داسې یم. ډېر زر خفه شي، ډېر زر خوشحاله شي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته یو څوک راغی، وایي که یو څوک ډېر زر خفه شي او بیا بیرته خوشحاله شي هغه ښه ده، او که یو څوک چې نه خفه کېږي او بیا چې خفه شي نه خوشحاله کېږي که هغه ښه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل وایي دواړه یو شان دي. صحابي حیران شو چې څه معنی؟ وایي بهتر یې هغه څوک ده چې زر خفه نه شي، که کله خفه شي بیا زر خوشحاله شي. نو بنا موږ باید هڅه وکړو چې زر خفه نه شو، له ملګري، له دوست، له انډیواله، له ژونده. مهمه خبر دا ده چې موږ له ژونده باید خفه نه شو، امیدواره اوسو. کله چې په موږ سره امید وي، هیله وي، بیا نو له هېچا هم نه خفه کېږو. یعنې یوازنۍ خبره دا ده هغه خلک زر خفه کېږي چې هغه تقریبا د ناهیلي په آخري سرحد کې ته رسېدلي وي.
نو موږ باید هڅه وکړو چې دا زړه کې او په کړنو کې دومره امید پروت وي د رب العالمین دربار ته چې هغه په دغه ماضي مشکلاتو ستونزو باندې هیڅ خڅه‌دار نشي، هیڅ پیکه نشي. هدف له دې خبرې دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې ځان وپېژنو. د ځان پېژندنه د جهان پېژندنه، د جهان پېژندنه د رب العالمین د کائناتو د هستی پېژندنه ده. خدای دې وکړي چې د دې ویډیو نه تاسې خوند اخیستی وي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.